د یو وخت کیسه ده. د هریپور په نوم کلي کې به هر کال د چیلیو میله لګېدله. خلکو به دې میلې ته ډېر لرې لرې نه صحتمنې چیلۍ راوستې، خو د دې کلي چودري به دا مقابله هر کال یې ګټله. دا ځل هم دې یو چیلۍ ساتلې وه. د دې چیلۍ نوم و میګا، او دا ډیره صحتمنه چیلۍ وه. د دې یو خاص ملازم و بیټو. بیټو به د دې چیلۍ ډیر خیال ساتلو، او دا شانتې به یې دله خوراک په ټیم سره ورکولو. خو بل کلي کې د میټا په نوم باندې یو کس خپلې ښځې نصیبي کینچي سره اوسېدو. د ده دا سوچ و چې د دې کلي د هریپور چودري چیلۍ باندې نظر و، او ده دا غوښتل چې دا چیلۍ پټه کړي او بیا یې په ډېر اوچت قیمت باندې خرڅه کړي. یو ورځ یې دغه خپل کلي چودري ته راشي. مالک، دا ځل به زه د هریپور کلي چودري چیلۍ پټوم او تا له بې راولمه، خو بس ته به ما له ښه پیسه راکوې. بیټو ته فکر مه کوه، ته بس هغه چیلۍ خامخا راپټه کړه او مال یې راوله، او ته چې څومره پیسې غواړې زه به یې درکوم. خو یو خبره ده، ته به هغه څنګه غلا کوې؟ تا ته پته ده چې څو ورځې پس خو هلته د چیلیو میله هم لګېږي. ای مالک، ته فکر مه کوه، سبا بله ورځ به هغه چیلۍ تا سره وي. ما اورېدلی دي چې سبا غټخېټه بیټو چېرته ښار ته ځي، ډېره زیاته پاره ورکوي دې چیلۍ ته. بس سبا ما سره موقع ده، زما کسان به دغه چیلۍ غلا کړي او تا له بې راولم. میټا دا خبره وکړي، دې نه وروسته روان شي خپلو مرګلو طرف ته. مرګلو ته دغه خبره وکړي او بیا یې په پلین باندې پوه کړي، او بیا دې نه وروسته شپه شي. د شپې دا د خپلو مرګلو سره روان شي، د هریپور کلي چودري ډیرې ته ورسیږي. دلته چې ګوري نو بیټو هم ولاړ وي، د چیلۍ ته خوراک ورکوي. دوی هم دلته پاره واچوي او شپه تیره کړي. خو چې کله سهار شي نو بیټو دلته نه روان شي، دوی ته موقع په لاس باندې ورشي. دې نه وروسته دوی دې دیرې ته وردنه شي، او دې دیرې کې دوه چوکیداران هم ولاړ وي. دوی د بېهوشۍ والا بم دلته لړه کړي چې کوم نه ډېر زیات لوګی شروع شي، او دې لوګي سره دغه چوکیداران دلته کې بېهوشه شي. خو د دې د بم د اثراتو وجې نه د میټا کسان هم دلته کې بېهوشه شي. میټا چې کله دا په سترګو وویني نو ډېر زیات غوسه شي. دا یو نمبر په ګلان دی، ما دې چوکیدارانو ته بېهوشه کول وو، او دا ورسره پخپله هم بېهوشه شولو. اوس داسې ښکاري چې ما ته څه کول پکار دي. میټا زر زر دې دیرې ته دننه ورشي. زه زما ګامې زه تا ځان سره بوزوم، موږ ته دلته نه تلل پکار دی، دې نه وړاندې چې بیټو دلته راشي. میټا دغه چیلۍ ځان سره روانه کړي او بیا یې په ګاډي کې بند کړي. دې نه وروسته راشي خپل ملګري هم ځان سره پاسوي. ای نلایکو، زه شابه روان شئ دلته نه، دې نه وړاندې چې بیټو دلته راشي. اوس تاسو دواړو ته یو روپۍ هم نه میلاویږي. میټې داسې خبرې مه کوه، هغه چوکیداران خو مونږه بېهوشه کړلو. او که نه بیټا، مونږ ته څه پته وه چې د دې بم د لوګي د وجې نه به مونږ هم نشه کېږو. ښه سمه ده، ډېرې خبرې مه کوه، اوس مونږ ته دلته نه تګ پکار ده. بیا دوی دغه چیلۍ دلته نه بوځي. خو چې کله ماښام شي نو چودري د دې چیلۍ په غلا باندې خپلو چوکیدارانو ته ډېر زیات غوسه وي. په دې وخت کې بیټو هم دلته راشي. څه خبره ده، چودري صاحب ته دونه زیات غوسه ولې، او زمونږ چیلۍ چېرته کېده؟ بیا چودري بیټو ته دغه ټوله خبره بیان کړي. بیټو چې دا واوري نو ډېر زیات خفه شي او حیران هم شي. چودري صاحب، دا خو ډېر غلط کار وشو، خو ته خفه کېږه مه، زه به ستا چیلۍ ښه صحیح سلامت راولم درته. بیټو، زما ستا نه هم دغه امید ده، زما چیلۍ خامخا څه په طریقې سره د مقابلې نه وړاندې راوله. ما ته ستا ښار ته لیږل هم نه و پکار. خو ګوره بیټو، د دې خبرې چاته پته ونه لګي، ځکه چې ده به ډېر زیات شرمنده شمه. چودري صاحب، ته بالکل بېغمه شه، هېڅ قسم خفګان ونه کړې، هېچ چاته به پته نه لګي د دې خبرې. دا وایي بیټو دلته نه روان شي او په کلي کې هر طرف ته خپله چیلۍ لټوي. خو بل طرف ته میټا دغه چیلۍ خپل کور ته راولي. نصیب د دې چیلۍ به ډېر خیال ساتي، دا ډېره تکتوره چیلۍ ده. د کلي چودري چېرته تللی ده، 2 ورځې پس به کلي ته راځي. موږ به دا چیلۍ هغې له ورکوو، داسې به بیا موږ ډېر مالدارې شو. ای میټې، زه تا ته ویلی نه شم چې زه څومره خوشحاله یم، زه به ضرور د دې چیلۍ خیال ساتم. بیا چې کله بله ورځ شي نو میټا نصیبه کینچې ته راشي. ای ښځې، ته د دې چیلۍ خیال ساته، او زه لږ بهر ته ځم کلي ته، زه لږ د کلي حالات ګورم. هسې نه بیټو په تلاش کې زموږ کلي ته راورسیږي. دا ووایي بیا میټا دلته نه لاړ شي. دې نه وروسته نصیبه کینچي
دی چیلې ته غیا وړي چې څنګه د کمرې دروازه کولاو کی نو چیلې دلته نه په منډه روانه شي نصیبه کینچی سر سره ووهي او لرې یې لړی کی او بیا دا چیلې دلته نه وتښتي. هی زه خو مړه شوم دونه په زور یې ووهلم هی بیټه چې راشي ما خو به نه پرېږدي. بیا دینه وروسته دکه چیلې په منډه د کلي طرف ته روانه شي. د کلي خلک چې دکه چیلې ویني نو ډیر زیات حیران وي. خو دا چیلې په منډو کې د دې کلي د چودري په فصلونو باندې ورشي. دا چیلې په غوسه کې دکه فصلونه ټول خراب کې. د کلي خلک ټول راجمع شوي وي چې چیلې دا فصلونه خراب کړلو او دې ډیر زیات حیران وي چې دونه غټه چیلې چرته نه راغله. خو بل طرف ته میټا خپلو ملګرو سره ناست وي او غپ لګوي. زما ملګرو یو ځل زه چې مالداره جوړ شم بیا ګوره په تاسو څنګه خرچې کوم. میټې ستا خبره صحیح ده خو دې چیلې نه به ته څنګه مالداره کېږې. خو په دې وخت کې د میټا بل ملګری راشي. میټې هغه چیلې خو ټول کلي فصلونه تباه کو چې کوم طرف ته ګوري تباهي راچولې ده. میټا چې دا خبره واوري نو ډیر زیات حیران شي. دا څه بکواس کوې ته؟ هغه هلته څنګه ورسېدله؟ ما خو په کور کې بند کړې وه. میټې که په ما دې یقین نه وي نو په خپله ورشه ویې. میټا زر خپل کور طرف ته روان شي. چې کله کور ته ورسیږي چې وویني نو نصیبه کینچي دلته ناسته وي ژاړي. ای د غټې پوزې چیښتنې هغه چیلې چېرته کېده؟ ما تا ته ویلي وو چې د دې خیال ساته. میټا زما څه غلطي پکې نشته. ستا هغه چیلې دونه طاقتوره وه چې زه یې ډېر په زور باندې ووهلم او وتښتېده. دې نه وروسته میټا دلته نه لاړ شي او سره د خپلو ملګرو د دې چیلې په تلاش کې روان شي. خو بل طرف ته دغه خبره د بیټو کلي ته هم ورسیږي او بیټو دلته چې کله خبر شي په منډه راشي خپل چودري ته ووایي او بیا دې نه وروسته بیټو هم د ده په تلاش کې روان شي د میټا کلي طرف ته. میټا چې کله سره د خپلو ملګرو دلته را ورسیږي چې وګوري نو چیلې دلته ولاړه وي غیا خوري. خو چیلې چې کله دوی وویني نو چیلې دلته نه وتښتي. راځئ شابه چې دکه ونسو د لکونو مال ده. د چودري فصل خو ټول خراب کړو. اوس دکه چیلې مونږ چې هغې ته ورنکو نو زما خیر نشته ده. دوی بیا چیلې پسې منډې شروع کړي. خو دکه چیلې په منډه باندې ډیره تیزه وي. دوی په منډو وهلو باندې ټول ستړي شي. بیا یو منصوبه جوړه کړي. دې نه وروسته میټا په لاره کې ښه ډېره غیا واچوي او بیا په دې کې جال واچوي. بیا چې کله دکه چیلې دې غیا ته راشي نو په دې جال کې ښخ شي. میټا چې دا چیلې ونسي او بیا یې په ګاډي کې واچوي. چې څنګه دا ګاډه روانوي نو بیټو دلته ورته پټ وي. دی ورته زر راشي او د دې ګاډي ټیرونه پنچر کړي. او دې نه وروسته بیا د کلي خلک هم دلته راولي او د کلي خلکو ته ووایي ای خلکه زر راشئ ملګرو دا ووینئ دکه غله دي غله. دی زمونږ د کلي د چودري صاحب چیلې دلته راتښتولې ده. رورجانه د دې غلو په وجه باندې مونږ خپله ډېر زیات شرمنده یو. مونږ تا نه بخښنه غواړو. ته دې خپله چیلې ځان سره بوځه. او میټا زمونږ چودري ډېر زیات غوسه ده ځکه چې دې چیلې د چودري ټول فصلونه خوړلي دي. دې نه وروسته بیټو ځان سره خپله چیلې روانه کړي او د کلي خلک د میټا چې کوم ملګري وي دی په جیل کې بند کړي او میټا ځان سره روان کړي چودري ته یې ورولي. بیټو د چیلې ټول فصلونه خوړلي دي اوس په د دې قیمت ته لنډوي. بیټو خپله چیلې چودري ته ورولي. چودري ډېر زیات خوشحال شي. څو ورځې بعد په دې کلي کې د چیلیو میله ولګېږي. په دې کې مقابله هم د چودري چیلې وګټي. خو بل طرف ته میټا د خپل کلي چودري ځان سره فصلونو کې ولګوي او په دې باندې کارونه کوي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ووایئ ویډیو څنګه وه. مننه.